دا د دیوبندیانو او د بریلیانو مذهب نه دی یوازې، بلکې د پوره امت سوا د اهل حدیثو نه د ټولو متفقه یو اجماعي مسله ده چې نبی علیه السلام د جسم مبارک سره کومه خاوره په قبر کې لګېدلې دا د عرش نه بهتره ده او د خانه کعبې نه بهتره ده. دا مولانا سی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاوره د عرش او د کعبې نه غوره ده او په دې د امت اجماع ده ما سوا د حدیثونه. موږ وایو چې دا عقیده هم باطله ده او دا د اجماع دعوا هم دروغ دی، غلطه ده. دغه وجه دا ده چې د تفضیل لپاره یو شی غوره کول، یو زمانه غوره کول، یو وخت، یو ځای، یو انسان، د دې لپاره د قرآن او د حدیث نه دلیل پکار دی. دې ته ویل کېږي امور توقیفیه. په دې کې سره د خېټ نه او د ذهن نه ځان نه خبر په دې کې نشي کولای. آیا الله دا سی ویلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاور د عرش او د کعبې نه غوره ده؟ رسول الله ویلي دي نه. مونږ وایو چې د رمضان میاشت غوره میاشت په دې زموږ سره دلیل شته دی. ليله القدر غوره شپه ده، قرآن کې الله رب العالمین ویلي دي. همدارنګه کعبه، مسجد نبوي او مسجد اقصی د درې مساجد په ټولو کې افضل مساجد دي. په دې زموږ سره د قرآن او د حدیث نه دلیل موجود دی. نو په دې باندې څه دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوره د عرش نه او د کعبې نه، بلکې د دې ځینې مشران خو پکې دا وایي چې حتی د جنت نه او د هر څه نه افضله ده. هیڅ دلیل په دې باندې نشته. لہذا دا خبره او په دې باطله شوه. بیا دا ویل چې په دې باندې د امت اجماع د ما سوا د حدیثونه هم خبره غلطه ده. دا صرف یو څو کسان ابن عقیل الحنبلی او دا غرنګي قسطلانی او التاج السبکی هغه دا خبره کړې ده. نور د سلفونو د سره نه دی باره کې ثوابت دي چې ثابت نه دي، نه د صحابونو دی باره کې ثابت دي. وجه دا ده چې دې مسلې ته ضرورت هم نشته دی. هغه څه بیانول پکار دي چې دغه ته د مسلمانانو ضرورت دی، هغه په قرآن او په حدیث کې ذکر دی. هغه خو یې به زی پرې خېلي او په دې یو مسله پسې لګیږي چې دغه نه ضرورت شته دی او نه چرته په قرآن او په حدیث کې دغه څه ذکر شته دی. خو دې ورپسې لګیدلې دي، دغه نه یو غاټ اختلافي مسله جوړه کړې ده او لګیم په غلطه باندې دي. څه دلیل ور سره پکې نشته دی، بس صرف خپل ذهن او خپل عقل او هغه صرف استعمالي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن ور سره لګیدل دي. موږ دې ته وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ویلي دي چې احب البقاع الى الله المساجد. غوره ځایونه چې کوم دي، محبوب ترین ځایونه الله رب العالمین ته دا مساجد دي، جمعتونه دي. ته په کوم دلیل وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاور افضل ده؟ په دې دلیل شته؟ هغه شنتي دلیل نه نشته دی. بل دا خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوره د دیو جن د عرش او د کعبې نه افضل ده، چې د رسول الله بدن ور سره لګیدل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهره خبره ده چې افضل الخلق دی. نو ګور په دې کې فرق دی. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم دی او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن سره لګیدل خوره اشیاء همدارنګي انسانان هر څه شي چې هغه دې کې فرق دی. نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم خبره کې د بدن خبره کې په کې اختلاف نشته چې رسول الله افضل الخلق دی. لیکن د دې نه دا نه لازمي چې د رسول الله بدن د څه سره لګیدلی وي دا به هم افضل الخلق وي. ولی که چرته تداوی نو بیا د دین خدام لازمي چې رسول الله چې په کوم ځمکه ګرځیدل دي، هر چرته چې رسول الله قدم خېده اقا ځمکه اقا خوره هم د عرش او د کعبه او د جنتونو د ټولو نه افضل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځکه حتی قضای حاجت کړی دی د رسول الله بدن ور سره لګیدل کنه، نو هغه څه هم د عرش کعبه او د جنتونو نه هر څه نه باندې افضل چې باندې ته به دا خبره مو کې وای دغه چې د رسول الله بدن نه دی لګیدل. رسول الله چې بکم حیوانات سورلی کړی د بدن ور سره لګیدل دي، کاغه خر دی، کاغه اس دی او کاغه اوخ دی. د هر څه هم باید د عرش کعبه او د جنتونو نه به افضل شي، ځکه چې دغه سلام د رسول الله بدن لګیدل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور باید د مساجد نه افضل شي، ځکه چې رسول الله پکې اوسېدل دي. دا خبره چا کړې ده تر اوسه پورې په صحابو کې؟ ائمه اربعه دا خبره کړې ده. تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوئ. امام ابو حنیفه دی باره کې ثابت دي، امام شافعی دا ویلي دي، امام مالک دا ویلي دي، امام احمد بن حنبل دا ویلي دي، نه اچا دا نه دی ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې څو شپې به الته کې تیرولې د بعثت نه مخکې. او په کار خدای دې چې غار حرا هم د کعبې نه مفضل شي، د مسجد نبوي نه مفضل شي، د مسجد اقصی نه مفضل شي او د عرش او د کعبې نه مفضل شي. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن ور سره لګیدل دي. نو لهدا داسې خبره کول پکاري چې په غیبه نه چرته کې د قران او د حدیث نه دلیل وي، چې دلیل بنشته د ځان نه یو مسله دومره ډیره زیاته غټول او به دومره یو بی بنیاده یو بی دلیل خبره کول په غیدا سي کلیکټینګیدل دا د علماو شان نه دی. عرش هم د الله جل شانه مخلوق ته ویږي او نبی رسول الله هم د الله
مخلوق ته او په مخلوقاتو کې ټول نه بهتر سي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د جسم چې هغه ټول نه بهتر شو چې خاور او سره ولګي دا غم د ټول نه بهتر شو نو ته به اوس وې د عرش سره خو الله لګېدلې دی هغه بهتر پکارو نو دا ته چا ویلي چې الله د عرش سره لګېدلې دی چې دا خبره کې د دې یو جدان د چې دی وصل کې الله رب العالمین فوق العرش نه مني نو ځکه دې دا چې ډاډه پیورځي چې عرش یو عام شی دی کنه لکه څنګه چې اسمانونه دي لکه څنګه چې ځمکه ده نه عرش چې کوم دی الله رب العالمین د دې خاص ذکر کړی دی چې زه فوق العرش یم صحیح د دې خبرې ته ضرورت نشته چې د الله رب العالمین جسم شته او که نشته دی او جسم او سره لګېدلی دی او که نه دی دا په خپله یو بدعت دی امام مالک نه چې کله دې باره کې تپوس وشو چې الله رب العالمین علی العرش استوا دی نو کیف استوا هغه ورته سوي د هغه د تندین خوله روانه شوله چې دا څنګه تپوس دی او دا ورته وي چې والسؤال عنه بدعه دا تپوس کول اصل کې دا بدعت دی ولې صحابه کرامو دا چې تپوس کړی دی صحابه کرامو کله دا ویلي دي چې د الله رب العالمین جسم شته یا نشته قرآن او حدیث کې اثباتا و نفیا د دې باره کې ذکر شته چې د الله جسم شته که نشته نو چې دا یې نه دي ویلي ته د ځانه څنګه دا جرأت کوي چې د الله رب العالمین جسم نشته او کله وایي چې شته او په عرش لګېدلی دی او که نه دی لګېدلی دا ټول هغه تفاصیل دي چې دې ته ضرورت نشته دا غیبي امور دي او دا اصل کې بيدبي د الله رب العالمین په شان کې چې ته د الله جسم شته کنه نشته او د الله رب العالمین جسم د عرش سره لګېدلی دی کنه دی لګېدلی ته خبر ته اړو ضرورت نشته دی والله تعالی